د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته په اثر کې یادونه کې که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا تازه او مهم خبرو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي په اوسني وضعیت کې به افغانستان ته ستون نشي. ښاغلي غني له پی پی اس شبکې سره په مرکه کې زیاتوي نه یوازې دا چې له افغانستانه یې هیڅ پیسې نه دي وړي بلکې په دې هیواد کې یې شخصي شتمنۍ هم لوټ شوې ده. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني له پی پی اس شبکې سره په مرکه کې ویلي هغه تر وروستۍ دقیقې له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو دفاع ته ژمن و او نوموړي د هیواد د مشرتابه وروستی کس و چې له افغانستانه وتلی دی. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي زه به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هیواد ته ستون نشم خو خوښ به وم د یوه افغان په توګه داسې افغانستان ته ستون شم چې هر افغان ته ارزښت ورکول شي. داسې ځای ته چې افغان ښځې ځوانان او بېوزله افغانان پکې ونډه ولري او بالاخره موږ داسې ثبات ته ورسیږو چې تر اوسه موږ ته نه دي راکړل شوي. ښاغلي غني ټینګار کړی له داسې شرایطو سره مخ شو چې په قربانۍ ورکولو سره یې جمهوریت نشو ژغورلی او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې شخصي شتمنۍ لوټ شوې ده. مخکنی ولسمشر زیاتوي ما په 2014 کال کې خپله 15 میلیونه ډالره پانګه ثبت کړې وه. نه پوهیږم چې څومره یې پاتې ده خو شخصي شتمنۍ مې تالان شوې ده خو ما له ځانه سره څه نه دي لیږدولي او په بهر کې هم شتمنۍ نه لرم. د هیواد مخکنی ولسمشر ټینګار کوي چې افغانستان د هغه د حکومت په تیرو کلونو کې د امریکا، روسیې او ایران ترمنځ نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. له بلې خوا په دې اړه بېلابېل نظرونه ورکړل شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه نصیر احمد شیرزی وایي اشرف غني له عدم مدیریت او تښتېدو سره د افغانانو ټولې هیلې او د سولې ټول بهیر له ځنډ سره مخ کړ. پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي په دې وروستیو کې افغانستان د روسیې او امریکا ترمنځ د سیالۍ ډګر و. بیخي سمه وایي د ډېره عمده ستونزې وې حکومت پرځېدل او د طالبانو راتګ او په دوحه کې خبرې اترې ټول د دې مسایلو له کبله و چې د امریکا په سیاست کې یې بدلون راوست. قدرمنو دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.